ګوره زمونږ دا خلک اکثر د جناتو نه تنګي کنه چې یاره جنات داسې او جنات داسې. نو د جناتو په باره کې چې دی نو هغه په دې حیات الحیوان کې یو دغه لیکلي ده ابوالحسن شافعي رحمت الله علیه شافعي المسلک دی دا هغه یو واقع لیکلی ده. هغه فرمایي په حیات الحیوان کې لیکلي چې یو سړی وایي چې د جناتو نه تنګ منکر جنات دي دا مسله ده. نو وایي هغې لیکلي دي چې کوم ځای کې دا اترج ورته اردو کې وایي او په دې فضائل اعمال کې نوم هم راغلی دی. هسې خو ورته ترنجانو وایي خو هغې کې غالبا ترنجبین دی که څه نوم لیکلی دی په دې فضائل اعمال کې. دا لیمبو نه دی لیمبو د دې لیمبو نه داسې غټ راځي او بعض زمونږ دا پښتانه ورته دا ګلګل چې ملاویږي پرې دغه کې څوک ورته ګلګل هم وایي. نو وایي چې دا کله په کور کې کنه نو هغه ځای ته بیا جنات نشي راتلی. دا باقاعده په حیات الحیوان کې لیکلي دي. نو ابوالحسن شافعي رحمت الله علیه فرمایي هغه په باره کې راځي چې د به درس چې کله کوو نو د په درس کې به جناتو شمولیت کوو هغې به پکې راتله. یو ورځ چې کله درس وکړو نو په هغې کې هغه جنات چې کوم ځای کې چې درس کوو نو هغه ځای ته رانله بیا چې بل ځای کې درس شروع شو نو هلته تاخیر سره راله. نو دا ابوالحسن شافعي رحمت الله علیه چې دې ته نه تپوس وکړو چې تاسو ولې لیټ شوې تاسو خو په درس کې لیټ راغلی. وی هغې ورته ووایي چې مونږ راغلي خو بهر دغه ځای په دیوال سره چې دغه ځای ولاړو دننه نشو راتلی. وی دننه ولې نشوی راتلی وی دننه ځکه نشو راتلی چې دلته کې دا اترج دا ترنجانو ورته وایي یا ترنجبینه یا دا ګلګل وی د دې دا اونه وه د دې د اونې د وجې نه وی مونږه دننه نشو راتلی. وی دا اونه چې په کوم ځای کېږي نه نو وی هلته مونږ بیا دننه نشو تلی. نو دا باقاعده په حیات الحیوان کې دا مسله لیکل شوې ده او دا واقعه باقاعده په حیات الحیوان کې موجود ده.